دا چرګ دی که چرګه ده؟ چرګ دی. دا چرګ په څو ده؟ په شپږ سوه. په 200 ته په 600 دا ولې؟ په اخري په شپږ سوه دی. اخري 600 ده. ما ته په څو راکې؟ دا د اخري په شپږ سوه ده. 300 نه راکې ما ته؟ 300 مېلمانه یم 300 ما ته راکې څنګه راسته؟ نه کېږي 300. ما نه دی. دا چرګ هګۍ اچي که نه اچي؟ نه هګۍ نه اچوي. بچي کی؟ لا بچي کی هګۍ اچي دا؟ هګۍ نه اچوي. اوس دا چرګان دا نر چرګ ده؟ خو داسې وایي که نه خو نر چرګ هم کال کې هګۍ اچي که نه؟ نه اچوي. نه تاسې چرګ به نه اچي کابل کې خو اچي. اچوي اکام اچوي. که نه تراسه که نه اچي که نه؟ نر چرګ خو هګۍ ښه دومره وړکۍ اچي؟ اوه دا ولې نو دا وړکۍ ولې اچي؟ وړه هګۍ اچوي که نه. ښه اوس دې چرګ هګۍ اچولې که نه؟ نه. ګوره نه داسې مه وایه که نه چرګ خو هګۍ اچي خو چرګ نه اچي. تاسې مکتب وایې؟ ولې مکتب نه وایې؟ نه. دا څه شی دی لاس کې دی؟ غني. نوشي جان دا خپل پوستکی خوري که نه خپل دې که راپټ کړی د کوم ځای نه؟ خپل دی. خپل دې نسته پوه شې هغه حاجي صاحب وایي د کوم ځای نه راپټ کړی ده؟ دا مې خپل دی. خپل باغ لرئ دی که نه یو؟ سکه نو څومره ګني وسول؟ 80,000 زره افغانۍ؟ ماشاءالله ته به له خیر سره کوزه پې کوې نو که تا نه مشران شته؟ ماله مشران شته. آفرین مدرسې او مکتبونو ته ځئ ښه ماشومانو؟ مدرسې ته ځو. ښه او مکتبونو ته نه ځئ مکتبونو ته هم ځئ ښه دا چرګ دې ویسه چې پام کوو چې هګۍ درنه ونه کړي لار کې ماته به یې کړې ښه قدرمنو لیدونکو دا ګلالۍ ماشومانو سره چې کله خبرې کوې سخت خوند کوي دا د دوی سره ګپ لګول دوی سره خبرې کول ډېر زیات خوند کوي نو تاسو راسره پاتې شئ ملتیا وکړئ دا کامه ده ښکلې سیمه ده ملتیا مو وکړئ. قدرمنو لیدونکو کله چې کامې ته راسې د کامې هره سیمه ښکلې سیمه ده او همداسې چې خلک ښه خلک دي بیا کلیوال خلک دغه کلي ولس خپرونه کې تاسو لیدلي چې همیشه زه چېرته ځم دوی دغه مینه او محبت ډېر زیات خوند کوي. حاجي کاکا ستړی مه شې. سلام علیکم صاحب جوړې ښې خیرت دی قراري ده په خیر راغلي هستئ. مننه خوشحاله اوسېږي ژوندی اوسېږي. تم د همدې سیمې د کامې دا کوم کلی ده؟ دا مستالي دی. ښه مستالي ماشاءالله. بر مستالي دې ته وایي. ښه لکه کوز مستالي هم شته؟ او 2 مستالي هم دي اخواته لاندې مستالي دی دې ته بر مستالي دا د مستالي سر دی صاحب. ښه ډېر ښه. دلته دغه د اوبو کوهیان څنګه دي که تاسو د چینې لرئ چینو نه اوبه راوړئ؟ نه مونږ خو دلته اکثره دغه موسسې راغلي دي د 15 شلو په کور په یو وسط باندې روګله کویان ایستلي دي بیا دغه د کورونو خلک راځي د هغه ځای نه اوبه وړي. ښه ډېر ښه. که مطلب یو سړی وزدار وي پیسې لري نو هغه خپل شخصي کویان ایستلي دي. په دې خصوصا د دې کامې او د دې بر مستالي په قریه کې داسې خلک شته دی چې مطلب سبا ته بیګا ته ډوډۍ ته حیران دي. دلته د اوبو زمینه ډېره په مشکله باندې ده. ښه لکه دلته یو کوهی په څونه کې هغه ورکوي اوبه مثلا یو کوهی که نه څومره ژورېږي؟ دا تقریبا چې 15 کې ورکوي. 15 یا 14 متره 14 مترو کې دغسې ورکوي. ښه ډېر ښه. دلته دغه کلیوال که نه چې ډېرې راځي دغه لکه تا غوندې مشران چې دوی ته بیا ډېر وخت دغه دود و رسم و رواج معلوم وي لکه ځینې خلک اوس د پیسو په بدل کې سپین ږیري سړي ته یې 80 کلن 80 کلن سړی د 20 کلو 15 کلو جلۍ ورته پیسو په بدل کې واده کړي انشاءالله چې په کامه کې خو به دا خبرې نه وي. هغه خو داسې و چې پخوا د مشرانو په وخت کې دا رسم و رواج به و خو د اوسني نسل کې دا رسم و رواج نشته چې مطلب یا په یو سړي بد وي او روګله د هغې په سر کې تورسرې ورکړي دا خو د ظلم دی. بیا دا مسلې چې کومې دي بیا دا د جرګو د خوا نه حل کېږي پوه شوې خو دی د زنانو تورسرې پکې څوک نه ورکوي. ښه
دلته دښمنیان خو څوک نه لري دښمني شی خو نشته دښمني او دلته څوک نه لري دلته پاک صفا سوتره خلک پراته دي بې غرضه خلک دي نه د چا سره کار لري نه د چا سره روزګار لري هر سبعي چې راپاسېږي هر سړی په خپله مزدورۍ باندې اخته شي دلته بیا داسې مزدوران خلک شته دی چې مطلب روګله مزدوري نشته دی خو مطلب دلته نه پاتې کېږي په کلي کې نه پاتې کېږي یا ځي بازار ته یا یو خپلوان کره ځي دغسې ځایونو ته ځي خپله ځمکه لږ لري که ډېره ځمکه خو زموږ نشته بابا شکر دی الله فضل دی او بیخي نشته نه ځمکه نشته یو سپی ځای دی په هغې کې م کور آباد کړی دی او باقي نور ځمکه نه لرو یو چا نه وایي چا پوښتنه کړې وه چې ځمکه لري که یې نه لري وایي دوی ورته ویلي وي چې د الله فضل دغه ځمکه چې زه لرمه کافران یې نه لري هغه دې سړي هندوان یې نه لري هغه دې سړي ورته چې دا څنګه ده یعنې تا دونه ډېره ځمکه ده یو مسلمانه زه د قبر دپاره ځمکه لرم هغه زما دپاره کافي ده نو هندوان خو هسې هم سوځول کېږي که څنګه بس ځمکه چې هر څومره څوک لري پوه شو دغه دوه لیشتې ځای اخرت کې لري پوه شوې که لس جریبه ولري که 20 جریبه ولري هر چا نه پاتې ده دغه دوه لیشتې ځای به نیسي په دې دنیا چې ځمکه ولري هم ښه ده حاجي صاحب چې باغدارونه دي له په جب دې برابر وي زراعت دې برابر وي ځمکه که هم لري نو لانجې هم لري پوه شوې آبادول هم غواړي روګړه کرنه هم غواړي دا لانجې لري پوه شو دا مشکلات دي که بې څنګه لکه دلته چې یو 10 جریبه ځمکه موږ درته واخلو څه دی نظر ده یاره چې واخلې پوه شو زموږ سره به د نورو غریبانانو پکې ښه وشو خو زموږ به پکې خپله ښه ولي زه بس الله دې خوشحاله ژوند دی اوس ډېره زیاته مننه خیر اوسې